مولوي اندړ وایي لري نه ده چې پاکستان یو ځل بیا پر اسلامي امارت سودا وکړي او لیوال وایي له نیمې پیړۍ راهیسې په افغانستان کې استخباراتي لوبه روانه ده خو افغان لالا وایي جهاد کوم دین ګټم درنو لیدونکو ستړي مشئ دینپو او د ولسواکۍ د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ امریکا ته د پاکستان له لوري د داعش د یو غړي سپارلو په غبرګون کې وایي لري نه ده چې پاکستان دغه سودا یو ځل بیا د اسلامي امارت پر سر هم وکړي نوموړي ویلي چې پاکستان بیرته پخواني رول ته ستون شو چې د داعش او القاعده غړي بنسي او امریکا ته به سپاري وایي لري نه ده چې پاکستان دا سودا پر اسلامي امارت هم وکړي مولوي رحمت الله اندړ وایي تر څو چې د افغانستان جګړې نیابتي اړخ ونه منل شي او اعتراف پرې ونه شي د افغانستان روانه کشاله پای او هواری نه مومي نوموړي اسلامي امارت ته په اشاره ویلي چې پاکستان د خپلو نیابتي ګټو او رول په پار مجاهدین داعش او بیا به هم تاسو وکاروي او د ترهګرۍ ضد مبارزې امتیازات به واخلي پاکستان تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش هغه غړی نیولی او امریکا ته سپارلی چې د 2021 زیږدیز کال په اگست کې یې پر کابل هوایي ډګر شوی برید طرحه کړی و په ایران کې د افغانستان پخوانی استازي عبدالغفور لیوال په کابل هوایي ډګر کې د 2021 زیږدیز کال د برید د پلان په تور د پاکستان لخوا امریکا ته د شریف الله په نوم د یو کس سپارلو ته په غبرګون کې لیکلي امریکا هر وخت افغانان پرې ووژني افغانستان پرې وران کړي او بیا پاکستان ته ووایي چې دروي غواړه او راوي سپاره ښاغلي لیوال ډیره کړي اسامه بن لادن هم د پاکستان تر واک لاندې په خیبر پختونخوا کې وموندل شو او د شریف الله په نوم تور بیرغه داعشي هم هلته ونیو نیمه پیړۍ کېږي همدا لوبه روانه ده خو بیا هم افغانان پوه نشول له داود تر مجاهد او طالب نیمه پیړۍ کېږي چې همدا لوبه روانه ده خو افغان لالا هوښیار نشو افغان لالا وایي جهاد کوم دین ژغورم درنو لیدونکو د ملتیا مو مننه